کوم صورت یولسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ ولو يعجل الله للناس الشر. اس مشرکین مکہ دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته وی چې دا ته مونږ د کوم عذاب نه یری دا عذاب را باندې ذره ولا مسخره به کوله دا عذاب را باندې ذره ولا مسخره به کوله عذاب به غوښته ولو یا کله کله انسان ډیر ډیس هارټ شي ځان د لپاره مرګ غواړي صحیح ځان د لپاره تباہی غواړي وای و خدای ما مړې ولنه صحیح الله تعالی فرمایي داس دعاګانې ز اورم نه کپدی ما فیصله کوله نو تر اوسه مې یوم نو پر خوله ولو يعجل الله اكب جلتي ورکوله په عجلت ورکوله الله تعالی للناس خلقتا الشر عذاب استعجالهم بالخير لك سنچدای په عجلت باندې غواړي بالخير خیر د الله نه نو الله تعالی خیر ورکي انسان غواړي نو خدای خیر ورکي اوس د وختو د معنا چې خامخا په جبه غواړي تقاضا ده حال په دې باندې دلیل دی یعنی مثلا اوس موږ کور ته لاړ شو ډینر وکړو کنه وکړو نو د ډینر لپاره روزانه موږ دعا نه کوو چې خدای موږ له ډینر راکړي بیا دا دعا نه کوو چې خدای اوس موږ له خوب راولي او الله تعالی سار موږ له بریکفاسټ راکړي او خدای سار موټر له تیل را پیدا کړي صحیح خدای زمون تقاضی دی فطرت کې ګرځي صحیح ګرځي په خواب او په خیال کې ګرځي او چې خیال کې ګرځي دا ډیماند دی الله نه دا ډیماند دا الله او الله تعالی ډیماندونه پوره کوي دا کمپیوټرایز دی وجه خو زمون شیخ رحمه الله هغه څوک ورراغه ویجی زما وعده نه شوی ما ته دعا وکړي شیخ رحمت الله علیه الله تعالی زمونږی مرګری له خیر ورکړي الله تعالی زمونږی مرګری له خیر ورکړي فالله خیر محافظ بل براغه ویجی زما وعده شوی شپږ وکاله شو بچی مې نشته شیخ سے بلا الله تعالی دې مرګری له خیر ورکړي الله تعالی دې مرګری له خیر ورکړي الله تعالی دې مرګری له خیر ورکړي فالله خیر محافظ ینه بل دغه یو جمله ویله الله تعالی دې مرګری له خیر ورکړي مرته ظالم ایدا خلق دا غواړي چې دا کم شی یہ ضرورت ہے چې تاسو دا ذکر کړئ وی ملګری انسان په خپل خیر او شر نه پوهیږي ممکن دا واده کو مصیبت کې ونخته نو دې لپاره د واده سوال کول خو عذاب وختل دي ممکن دا چې بچي پیدا شوه په مصیبت مړ کړ صحیح نه بس الله تعالی نه غواړي چې خدای خیر ورکړي نو خدای په خیر خپويږي صحیح که واده کې ولا خیری نو واده بولو کی کنه واده کې ولا خیر نه دی کوي والله دا ډېر ښه دعا ده ولو يعجل الله للناس كجر عجلت سرا جلتا سرا موږ تلوار لفظو استعمالو تاسو استعمالو کنه تلوار لفظ استعمالو عجلت جلدبازی تاسو تلوار لفظ استعمالو کنه ولو يعجل الله كجر تلوار ورکول الله تعالی للناس خلقتا الشر عذاب التکلیف استعجالهم لك سنجده په عجلت غواړي بالخير خیر لقضي اليهم نو تروسه بدوی ته فیصله اورول شروع وا یعنی دوی به کار ختم شروع لقضي اليهم تروسه بدوی باندې قضا راغلی وا لقضي اليهم اجلهم فیصله شروع بدوی د پاره مقرر وخت دوی فنظر الذين هم پرېږدوا کسان لا يرجون لقاءنا چې غیقین لري په ملاقات زمونږه په لایف افټر ډیث باندې فی طغیان مونږ پرېږدو دوی په سرکشه د دوی کې یعمون چې دوی سرګردانه ګرځي واذا مس الانسان اکل چورسیږي انسان ته عذو تکلیف دعانا دے آوازن کئی مونتا لجنبی پا علق بانے پروت او قائدن یا پناستا او قائمن یا پا ولالا اللہ تعالی وچی دے پا تکلیف کی نو اس یو حالت داخلی چکلے تا چلی نوئی ہر حالت کی چلی ہوئی خو فلما کشفنا عن حضور
کله چې مونږ لري کو دنه تکلیف ده مرده روان شي داسې کعلم يدغنا لکه چې اړو आवाज نو کړي مونږ تا الازر هغه تکلیف د فکول پارا مسو چې پرون ورته رسیدل ارسه ګرور کی ارسه کی یعنی نن خو چې غواړي سبا چې تکلیف ته لری شو خدای وایي بیا داسې کارخانه سره روای لکه پرون چې د باندې تکلیف نو راغله بیا خدای هم چیلنج کوي کني چیلنج کوي بیا خدای هم چیلنج کوي سوره بنی اسرائیل پیدا مکو آیت نمبر 83 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَ چمونگا انعام کو احسان باندے صحت ولا ورکو دولت ولا ورکو شہرت ولا ورکو اولاد ولا ورکو چکل انعام کو انسان باندے وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَ انعام ورکو انعام کو انسان باندے ندری شئی ندی حیثیت ولا ورکو دولت ولا ورکو اولاد ولا ورکو حیثیت ورکو سٹیٹس دولت ورکو مال اولاد ورکو دغه درې شیونه چې سره دی باندې سره ځان آباد غني دی باندې سره ځان څنګه آباد غني یا دا غوړي شاروال شي صحیح ده یا دا غوړي شاروال شي نه حیثیت وجسي یا وایي چې اولاد نه وي یا وایي چې د قندار ټول ځمکه درامد جان نه ټول ځمکه وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ یا د فرید خان نه د میوان ټول ځمکه دا ټول شیر شاوي فارغ ځان صحیح فرید خان ته د میوان د ازمو کې څه زمونږ هم دي یوسف زو دي کنه خان الله تعالی ورما کور سره دا ور سره ورما کړ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَ چمونگا انعام کو په انسان باندې اعرض نو دې مخواړی دې اړو خدای طرف ته بیا ګوري نه اعرض دې مخواړی دې خدای طرف ته دې چې لګ یو سړی د پیسو مالک شوی دی د پیسو مالک شوی دی هغه مولا طرف ته ګوري لګ زور سره مسجد طرف ته ګوري دین طرف ته ګوري بلکې سو ګوري او ټول لیونی ښکاری دا انسان فطرت ته الله تعالی ذکر کوي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَ چمونگا انعام کو انسان باندې اعرض دې مخو ګرځي ونعا او ډېر لري لاشي بجانب په اړخ خپل باندې د خدای د لارې نه یو اړخ والی یو ایگزیټ والی یو ډېر لري لاشي یو ایگزیټ والی د گمراهۍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ أَكَلَ چ اورسېږي د تکلیف کان یوسن نو دې بیا ډیر نا امید ای چې تکلیف کې خدای وې راونی سو بیا د هر خیر نه نا امید شه دا الله الله مرګري پرون خو ته په بل کیفیت ده نن چې لک تکلیف در باندې راغی کان یوسن د هر خیر نه اوس نا امید شه سوره حمیم السجده آیت کو بس گورو کنه آیت با سیف الله خانه اس به گورو آیت نمبر 49 50 اور 51 لا يسأم الانسان استړکیږي نه انسان من دعاء الخير د خیر د غوښتونه انسان د خیر د غوښتونه استړکیږي نه خزرا کی خجی درکړه بچی راکې خان درکړه مال راکې هغه می درکړه اولاد راکې هغه می درکړه لس کورل تراکې هغه می درکړه نیم هرات راکې الله تعالی د بریک نه لګی چې د بودری کړل
پارکنگ ایریا ہے نشتے سے کم صاحب ادھری گی تو عبدالباری دا ګور الله تعالی د انسان خالق ته بس په مزاج پوي دی. لا يسأم الانسان و انسان ستړي نه من دعاء الخير د غخت د خوشیونو نه بس دام مال راکی او دام مال راکی دام مال راکی خدای خوار کا توای په بل چاله ورکا کدا ټول تعالی تر کوي نه هر یو انسان دا وای چې دا خدای سره سره چې دا ټول مال راکی صحیح او چې بل چاله شی ورکی دا د استحصال دی ایکسپلایټیشن گریب حالانکه د چې لګای پیسې ډېرې نسوره به لګای د نسلونو غم غسته د څه غم غسته د نیکسټ جنریشن غم غسته چې ما نه پس به زما زامن راځي بیا مې نوسی وي بیا به مې کړوسی وي چې هغه ټول لمه جمع کړي. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر اکور سیګر تکلیف فیئوس القنوط نو دې بیا ډیر نا امید او ډیسهارټډ وي یا ډیسهارټډ وي. الله تعالی وایي دا دومره ډیر خیرونه چې غواړي دومره ډیر می درکړي هم دي نو کله کله چې زما طرف ته تکلیف دروت نه غم له خنده پېښانه سره فیس کوا څه کوا خنده پېښانه سره تکلیف ته یو ته نه تیار او خیر دام راکا او دام راکا او دام راکا او دام راکا. ولئن عذقنا رحمتا منا اکچر وسکو مندتا رحمت و مہربانی د جانب پلنا من بعد ضراء پس د تکلیفنا مستو چې رسیدلې ودتا یعنی تکلیف تیر شو ال تکلیف نه بعد میں اور سره بیا احسان وکړه نو الله تعالی وی دې بیا ما اگنور کی لا یقولن یقینا دی وی هذا لی دا زما استحقاق دی ازلی مونږ ځان ورکړل دي سره ځان باندې ورودش په یو کړی دي لا یقول الک ډیرو خلکو ورودش په یو کړی دي خدای رخوا ک $10 ورسره نشته لا یقولن هذا لي وما اظن الساعه او الله تعالی فرمایي چې دنیوي ژوند به بهتر شي د لومبنه کار دا وی چې آخرت ته دی شي وما اظن الساعه از خیال کوم قیامت قائمه چې دا راتلون کې دی ولا ارجئت الى رب بالفرض کا ډراغه ولا ارجئت الى ربي بالفرض کا واپس بوتے شم پروردگار فلتا ان لي عنده يقينا ما دپار الله خصل الحسنى ډیر خصيزونه به موږ له دې ډیر سره کړی دلته مونږ مزوري او تاسو دلته سپری التباس پری فلننبئن الذين كفروا يقينا من بخبر ورکوا کسانو ته چې کفر کړي دي بما عملوا عمل دوی ولنذيقنهم يقينا سقوا بدویتا من عذاب غلیظ سخترین عذاب واذا انعمنا على الانسان اکل چې مونږ انعام کو په انسان باندې ارزا د مخواړي ونعا بجانبه ادې ډېر لري لاسه په الخ خپل باندې وای مسو شرو اکل چې ورسېږي د تکلیف فزو دعاء غریض نو دې بیا ډېر لوی دعاګانې کوي ډېر لوی دعاګانې کوي ډېر نو الله تعالی فرمایي چې پرون تا باندې کله راحت خو زه دې یاد نوم چې تکلیف راغی نو دې یاد شو پرون ته باندې راحت خو زما د قانون د پاسه ولاړ وې زه دې هم چیلنج کولم چې تکلیف راغی نو دې یاد شو عثمان دعاګانې کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الله تعالی فرمایلی دي چې یا عبدی او زما بندا اذکرنی فی رخاء ما راحت کی یاد کا زبد مصیبت کی یاد کم تما پر راحت کی یاد کا زبد په مصیبت کی یاد کم تما هغه واقعات کې چې د دولت مالک زبد په فقر او فاقو کی یاد کم تما هغه واقعات کې چې صحت در سره زبد په مرض او بیماری کی یاد کم صحیح شو سورہ المعارج یو کم درشم پارا کی آیت نمبر 12 شل او یویش ان الانسان تاکہ انسان خلقا پیدا کرے شوی دے حلوعا څنګه حلوعا جلد باز تاسو جلد بازی وایي عجلت سره سره خبره کوي عجلت هیست میکنگ هیست تلواری دې تلوار پسند دی
څنګه اذا مسو الشر کله چې ورسېد تکلیف جزوعا نو ډیر فریاد کوونکی و اذا مسو الخير اکل چې ورسېد تخیر منوعا نو دې بیا منکونکی منکیدونکي امنکونکی په خپل هم خیر نه کوي نور څوک هم خیر ته نه پریږي الله تعالی چې مال مالک شي صحت دې ورسره حیثیت دې ورسره په خپل خپریا چې خیر نه کوي نور هم خیر کول باندې خوښ نه وي هغه لم د گمراهی دعوتونه ورکړي څول ورکړي د گمراهی دعوتونه ورکړي سوره زمر درویشتمه پارا کې ده آیت نمبر 49 اور 50 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دغانا نو موږ ته آواز کوي ثم اذا خولناه بیا کله چې ورکو موږ ته نعمت د جانب بلنا قال دی وی انما خبر دادا اوتیتو علی علم چراغ شوی ما ته نعمت علی علم زما په خپل په باندې دا زما خپل ټیلنټ دی دا زما خپل ټیلنټ دی الله تعالی وی نه داسې چرته ده بل هي فتنه بلکې دا خو یو لوی ټیسټ دی ولكن اکثرهم لا يعلمون خو اکثر د خلکو په دې خبره باندې پوهیږي نه قد قال الذين من قبلهم دغه خبره هغه خلکو کړي و چې مخکې دوی نو فما اغنى غنو ما كانوا يكسبون دفن کړي شر دوی نه عذاب د الله هغه مال دفن کم چې دوی لګیاو غټلې سوره اعراف اتم او نهم پارکی ده پیدا مکو ہاں 94 95 96 وما ارسلنا فی قریۃ امنگنو لے گلی پہسیو علاقہ کے یسیو وطن کے من نبی نسیو پیغمبر اللہ اخذنا مگر منگنی ولو آلہا اہل داغ علاقے بالباسائے فقر باندے باسا مانا فقر والذرائے اپ بدنی تکلیف باندے لعلہم یضرعون دیر پارا چی دوی عاجزیو کی اللہ تعالی نو اللہ تعالی وی دا کل ایشا باندے بدنی تکلیف راولم یا مالی تکلیف راولم زغوانم چی دے اصلاح وکشی زغوانم چی دے اصلاح علم یضرعون چی دے اللہ تعالی تا عاجزیو کی ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ بیا بدل کے ورکم پزائر تکلیف بانے الحسنہ راحت حتی غفو تردے پورے چی دا خلق دا مال او دا افرادو پہ اعتبار بانے دیر زیاد افرادی قوت ورطم ملاو شو امالی قوت ورطم ملاو شو نبی ایسا ہوئے اللہ تعالیٰ وی ماضی ہی رکھنا کال مکی پیسے ترشیو اگر کل لرسو وقالوا دعوے قد مس آباءنا الضراء والسراء تکلیفون رسیدلیو بدنی او مالی زمونگا پلارام نکانو تا او زمونگا مون خود کم ردن چی پیدا شوی دا سرو زرو چمچم مخلقی دا سپون مخلقی لیو دا عیش و عشرت جوان کی لیو اللہ تعالیٰ وی چی کل خلق دغی تو رسید دی معنی دارا چی دوی خدای پزان بانے قادر نگری دوی دا دیر مالدارا دا وجہ خدای پزان بانے قادر نه غني ما تاسو ته لطیفه ویل کنه ویل زمون په دې وطن کې یو خاندان نه غي بل تاسو دشمنای به ونو بیا له دشمنای کې تیزمونو چرته هر 2 میاشتې پس به یو سړی مړ کړ صحیح او واقعي چې د پښتنو وطن کې دشمنای وي خو بلا ډېر شټو پکونه وای در سره وی وکړه کټونه چاپیره په ډېر کې چاپیره پار کټ کې 2 ټوپې پرتی صحیح نه سره ورځ تاسو مونږ ډېر کې لیدل کنه همغه غپټ لکې په لښاته لکه مولیان کنه صحیح نور هم پښتنو په وطن کې صحیح ښکارې کې دیوال سره ضرورتي باتروم کې وځوړاندې باتروم کې وځوړاندې وای ته ضرورت راغله د باتروم نه وسو کوړه منډه چې د باتروم نه وځته مو زر سړی رسو خدای خبر یا تاسو لیوان ته ما ورې دې شاو لیوان ته نه کړی ځان دې شاو
او کنه نه نو غصب دې مسله ده الله اکبر او کنه ملمنو لپاره هم کنه چې باندې کړهال بیا به کې ملمه قرباني دځ او بیا ملمه قرباني دي صحیح نو هغه خاندان والا باران ورېده جمع ازمون وطن کې د تماکوانی د تماکونی ټوبه نو د دې د کرور راځي نو باران شروع شو نو زمونږ د اکور چې کوم دی د دې شاته کچه کوټې وي زمونږه اوس روان شي چې ما مسجد جوړ کاو مدرسه او سکول کنه دې کچه کوټې نو دا زمیندار ورکوي اکثر دا کونړ غاله د افغانان نه دي دا مهاجر شي نو دوی په ایو څه موسیقي خو شاته نور کوټې دي هغه مروانه کړی هغه خلک به پټوله چې کار کوي د بسګران نو دا غریبان به ټول راغله نو کوټو کې باران نه پړشي نو باران ورېده نو دوی کارونه باندې کولو بس تیز باران شنو بتراله غریبان حالت بس بیا خو خبره اترې شروع شي نو پکې دا ذکر شوی نه غفلانی دی بیا دوه مړی کړی صحیح دینه میاش مخکې دوه لري کړی وی بیا نن دوه کسان ورکړي نو یو کس پکې وی یاره خدای دې وای نه ظالمان دي ها خدای دې وای نو زمونږ یو بزګر اوس مړ دی خدای دې وبخي هغه غي سره مخکې بزګر پاتې شو دا غي اکل د موږ سلور میله وړاندې دي سلور میله جنگلی طرف ته دي ناغي طرف بزګر پاتې شو ناغه داسې ساده ساده دیوال پر ډډه والے او غریب پوښتو پټی نه غلو کار نه چې هغه یو کس زمونږ عزیز وي خدای دې وای ظالمان دي ظلم کوي ناغه داسې رانه شیر نه کا مونږ د ځمکې مالک ته نه کوي د ځمکې مالک نه نو بزګر ورته وای نه کوي ورته نو ورته یره نه کوي هغه سره کسان دومره ډېر ټوپکی خدای ورته څه شي ویلې ساده سره هغه سره کسان دومره ډېر ټوپکی ورته خدای ورته څه شي ویلې صحیح الله تعالی دا د انسان مزاج دی چې د سره افرادی قوت او مالی قوت د په ذهن کې دای چې ما سره خدای څه شي کولای نو دا انسان کمزوري ده امپریشن نه ده کمزوري ده دا بیماری ده وقالوا قد مس آبان الضراء والسراء ادوي چې تاکي کرسېدلو پلاران کار زمون تا بدني او مالی تکلیف نو الله تعالی و چې دغه سټیج تورسه د دای تاثرات فاخذناهم بغتة والمغدوي ناصافا وهم لا يشعرون ادوي ته احساس نکید سوره هود او دې پسې ګم دي پیدا مکو آیت نمبر 9 او 10 ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا کچره ورسو مونږه انسان ته خپل جانب نه رحمت ثم نزعناها من وبياتنا واپس واخذ نعمت انه ليئوس ډېر نا امید کفور او ډېر باغی وی ولئن اذقناه اکثر ورسو دتا نغما راحت ما د ذراء پس د مصیبت نه چې رسیدلو دتا ليقولن نو دی وی تکبر سره ليقولن دی وی څنګه وینا تکبر ليقولن دی وی تکبر سره ذهب السيئات عني لا د تکلیفونو زمانه تیر شوا لکه چې بیا د تکلیفونو مکمل طور محفوظ لکه څو سره خدای هم نشي کوله انه لفرح یقینا دیر بوسٹنگ پیجنے ریجائسنگ افتخار فخور افخر کون کے نوابس کل سبق وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دغانا دے آوازونه کوي مونږ تعالی جنبه په اړه خپل باندې او قائدن یا پناستا او قائمن یا په ولاړه یعنی په هر حالت کې نه خدای کوي فلما کشفنا عن حضور چې کله مونږ لري کو دنه تکلیف د مره د داسې شي
کعلم یدعونا لک چیڑ مونگتے آواز نو کڑے الى ذرن آغا تکلیف لرکو دتا مسہو چی رسیدل ادتا کذالکا دغرنگی زین لی مصرفین خیست تکڑے شویر مشرکان دا پارا مصرف مانا مشرک مانا ذکر دا اسراف لغوی مانا دا حد نا پوری وطل سوشے دا حد نا پوری وطل نو اسراف دا عقیدے دا حد نا پوری وطل شرک والاللہ تعالی ذرا سکول کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون آغا عمل چدوی کولو ولقد اهلکنا القرون من قبلکم دا اس تخویف ہے یرول دی ترک تر اللہ طرفنا ولقد اهلکنا القرون اتاکی سرامونگا حلاکریو القرون دیر امتنا من قبلکم مخستاسنا لما ظلمو چکل دوی ظلم کریو وجاعتهم رسلهم بالبینات راغلیو دوی ترسلان لدوی پواضح احکامو وما کانو لیؤمنو خنو داخل کی ایمان راوڑیوے کذالکا ان تغرنگی نجزی بدلور قومونگا القوم المجرمین مجرم قوم تا ثم جعلناکم اس اللہ تعالیٰ وی اغیس رقم دغا چلو کو دا سنت اللہ دے دا سشرے سنت اللہ مانا رولز آف اللہ دا دا اللہ رولز دی چی باغیان سر دغا سکئی دا اللہ رولز دی چی باغیان سر نو صلی اللہ تعالیٰ منتا انذار را کئی منتا سراتے انذار وارنگ را کئی ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا منگا اگر دولتا صلا خلائف نائبان فی الارض پزما کے اد خلائف دے مانا سکسیسر دواندنو خلقو فی الارض پزما کے من بعدیں پس ددوینا لننظرا امونگا گورو کے فتعملون چوستا سکوئی اللہ تعالیٰ وی غیت رقم دغا چلو کو اس پہ ستاسو نمبر راگے نو زتاس تا گورم چی تاس سکوئی نو کتاسو ہم آغا سکوئی چی اغی سکول نو آغا سب فیس کوئی چی اغی فیس کری ذکر چی دخدای سنت او دخدای طریقہ بدلی گی نا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اَكَرَ چِلُسْتِ شِرِدُوِوَانْ دے آیتون زمونگا بینات واضح قال الذین وی آکسان لا یرجون لقاءنا چی اغی حقیدن لرے دا ملاقات زمونگا لائف اپڈیٹ مان یقین نلدی اغی سوئی ایتی بے قرآن غیر حاضا پیغمبر علیہ السلام تو وہی چی راوڑا یو قرآن غیر حاضا دا دین غلاوا ذکر دے قرآن کے خود دا ذکر دے دا تا شرک وی دا حرام دی دا ناروا دی سخوگی خبری وشتا کنیشتا چی دا دول سرما پکیون خدا لالون رقص پکیون خدے یو معمولیون پیالائے گوٹل دا پکیون خدی دا ستا دی قرآن خطول سی دا حرام دی مولا رخلق خواتا ہونے نرازی کیوں وی چی پتا رہتا ہونے لگی سوئی وہ چی پتہ رہتا ہونے لگی دے مشرکین مکہ پیغمبر علیہ السلام تو دا سے قرآن رارتا دے دا سے گزارے والا دین دلتا ہم خلق دا سے ملا غاڑی چی غور تا گزارے والا دین بیانے دا دے وجہ خلق ملا غاڑی نا ڈاکٹر غاڑی پروفیسر غاڑی لیکن ڈاکٹر اور پروفیسر پاس کمپرومائز کی تیاری کنی دیا دا کو ماڈرن دینی کیا دا کو صحیح ماڈرن دینی وقال الذين وياكسان لا يرجون لقانا چی اغی امید نلری عقید نلری دا ملاقات زمونگا پیغمبر تسوئی ایتے راوڑا بے قرآن یو قرآن غیر حاضر دی یو نالاوا ذکر دی قرآن کے خصوصیت دین بل سنشتے چی دا حرام دی دا ناروا دی دا شرک دے دا کفر دے دا شرک دے ادا کفر دے دا سے راوڑا چاہو دا پکیم خیر دان جائز دی دا خودی پرمیسی کر الہوش صحیح گنجائش اشتا صحیح اشتا گنجائش اشتا ایتے بے قرآن غیر حاضا او بدل ہو یاد کی لگ چینجزو کا سوکھا یعنی یا کوئی بل قرآن ناڑا کبل نشی راڑے ہاں نو دا چکم قرآن دے دے کے کلاس ہوگا ہاں ایتے بے قرآن غیر حاضا راڑے یو قرآن غیر دینا او بدل ہو یا دا قرآن بدل کا چینجز پکے والا امینڈمنٹس پکے ہوگا سوئی ورطا امینڈمنٹس
قل تورت وایا ما یکون لی تصور نشی کې دې ما د پارا ان ابدله چې تبدیل کم دا قران مل تلقای نفسی د خپل جانبا ان اتبعوا ذنفالکم الا ما مگر هغه یوحى الیا چې وحی کول شي ماتا انی اخاف زیریګم ان حسیتو کما نا فرمانه د خپل رب کړ یو واه یو قانون میں ہم چینج یو سنگل قانون سنگل آرٹیکل نزیریکم دا پروردگار پلنا غضاب یوم القسیم دا غضاب دا لوی رزینا دا عذاب نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تی دای توائی تاسو کمانا دا ڈیمانڈ دا سکوئی لکه دا خبری چیزو زانا کوم لکه دا خبری چیزو دا زانا کوم نو سلویخ کالا خودست تاسو میس کے پاتی ما دا سی خبری کری او سلویخ کالا زست تاسو پنیزبان انتہائی معتمد سڑے ہو تاسو پنیزبان سا انتہائی معتمد سڑے ہو تاسو ټولو د دې وجه کله مونږه وایو یعنی یو سړی ما ته وویل ما په دې باندې یقین نشته دې مرګ نه پس به ژوند ویو مرګ نه پس به ژوند ویو بیا به داسې اکاونټیبلټي دا ما په ذهن کې نه راځي ما ورته ورګړي ستا مور شته وی او مور خو مې شته ما ماما دې شته وی او ماما مې شته ما ته څه خبره چې دا ستا ماما ده یا دا مور ستا مور ده وی دی مور راته ویل چې زه د مور او هغه دی ماما دی نو ما بس تا په یقین وکړ هغې مور ته د مور وي هغې ماما ته د ماما ووي ځکه چې دی په دې خبره کې ستا شک نشته چې دی به دروغ ویلي د دې مور خبره کې د شک نشته چې دی به دروغ ویلي ما وی ملګريه دا یو داسې سړي خبره کړې ده چې څلوېښت کاله دوست دشمن ټول په هغه باندې اعتماد کوي دا سړی دروغ نه واقف نه دی د دې سړي فطرت کې دروغ نشته صحیح اوس هغه سړي مونږ ته دا خبر وکړه چې مرګ نه بعد ژوند دی او هغې کې به ستاسو اکاونټیبلټي کېږي وی اوس مې دا خبره ذهن واغسته صحیح ما لومبی خو به خبر چې دا خبره کړې چا ده دا محمد کړې صلی الله علیه وسلم دا محمد کړې صلی الله لومبی د محمد پرسنالټي وګوره صلی الله علیه وسلم چې ستا مور زیاته معتمد ده چې تا خبره منلې کړه پیغمبر علیه السلام زیات معتمد ستا مور خو معتمد یې صرف ستا په نسبانه ممکن ده چې ګاونډي په یقین نه سړی دروغجنه خبره ممکن نه گاونډي هم وي چې دا څه ده دا دروغجنه خبره نو کو دا گاونډي خبرې ته مونږ وګورو چې دا دروغجنه خبره ده نو بیا د هغې دا خبره چې ته زما زوی او فلانې زما خاوند دی او هغه ستا پلار دی صحیح نو دا خبره مذبذبه شو که مذبذبه نه شو نو چې دغه مذبذبه شو نو بیا ته حرامي شو بس ارته ومنه دا خو یو ژوند دی که لس ژوند وایو هم منم خو حرامیتوب ته مهر خبره ذهن کې راغله مور ته مرګ دی لکه عقل نه کار اخله ما دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست په پریدا دشمنان وایي چې دا سړی په دروغ پوهیږي نه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قوم ته وایي چې عجیبه خبره ده تاسو ما ته وایي چې د قران کې امندمنت وکړه د دې معنی خدا را چې تاسو دا خیال دې ما باندې چې دا خبره زره ځانه کړ یا دې جوړو زیر ځانه کو یا زه جوړو نو لهدا چینجز به کوم کول شم نو که زه ځانه کوم دا خبرې یا زه جوړو نو سلويخ کاله تاسو میس کې موجود ماده څخه خبرې کړې هغه نه سلويخ کاله کې تاسو خبرې نه وکړي صحیح اوس وکړه خبره ماده ځانه جوړولې او ته سلويخ کاله هم جوړولې کنه مې جوړولې اعلی فساد ما باندې صافت راغی سلويخ کاله بعد مې خبرې شروع کړې پته ولګې دې سمثینګ ایلس بیهایند اٹ خبره ده کړه دا یو خبره دویمه خبره چې دغه سلويخ کاله ما تاسو میس کې تیر کړی دي زما د شخصیت متعلق تاسو څه تاسو پیغمبر اسلام څخه کله باندې دعوت ورکو نو د مکه خلکو ته خپل شخصیت وړاندې کړ چې هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا ما تاسو کې سلويخ کاله ژوند تیر کړی دی سوره سلويخ کاله زما معصومواله تاسو کتل زما هلکواله تاسو کتل زما ځواني تاسو کتل زما د عقل د مدوم تاسو کتلې ده په دې سلويخ کاره کې زما متعلق تاسو ایډیا ده صحیح ټول په یو आवाज وي 100% وما وجدنا فيك الا صدقا مونږ تا کې سوای د رښتینیاولی نه سوای د دیانت تبر شي نه منل بلکې مونږ بلکې دا خپل خبره ده یعنی کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د نبوت ملاویدونه دیابلس کاله بعد مدینه ته ځي دغه کاله بعد مدینه ته نبوت خلک نه مني کلمه ور سره نه وای وای دا ته دروغ وای کلمه ور سره نه وای وای ورته څه وای دا ته دروغ وای ته باندې مونږه اعتماد نه کوو ته د خدای پیغمبر نه بل طرف ته دنیادارای په باب خپل مانتونه بیا هم راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کیږي
یعنی یو طرف ته دین په اساس کو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وای وای دا ته دروغ وای دا خبره معتمد نه ده بل طرف ته دوه اعتماد کوي چې ټول خلک خپل مالونه رړیا کړی پیغمبر علیه الصلوۃ او حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته وای چې نه نه تاسو خو زما دشمنای تاسو امانتونه کې نه خدای تاسو به خوبه سره ده امانتونه صحیح او حضور علیه الصلوۃ والسلام چې کله رواني کې د هجرت پښبا نغه ټول امانتونه بای نمبر هغه حضرت علی ته حواله کړ او حضرت علی ته وی چې ته بدرې پس مونږ په سره روانيږي چې دا ټول امانتونه خپل مالکانو ته ور اورسي دا د فلانی دی 1 لک روپے دا د فلانی دی 3 لک روپے دا د فلانی دا جولري دا د فلانی دا ډایمنډ دا د فلانی دا شی د فلانی دا شی د فلانی دا شی چې دا مالکانو ته ورسي به کې صورت بیا موږ په سره روان شي خبر ده کړه recently example ها طالبان چې خبرې کوي ها دا نه پرانه صرف خپل کشن از کوی شذو کشنه او چې دې باندې معتمد وي موږ په دې پیښه چې موږ شذو ته او کشنه ته او دا ګردم پیژنه چې د خپل کومندان منځلاره کوي لور ته کوي اگر به وته معلومه پس مسلمان صفتن دا پکار دی چې دې دوست دشمن دواړه د پاره قابل اعتماد دي صحیح اوس فکر خو هغه مفادات به نیولې به هغه مفادات نه فکر قبلو ته بني تیار صحیح خو بار ته دي یعنی که دشمن نه هم پته ولګي ناغه دشمن هم وایي نه نه بهر تندیر ګوره زموږ د پښتنو په وطن کې هم د دوو خاندانونو دشمنای وي د دوو خاندانونو دشمنای وي خو چې کله یو بل سره چیټینګ نه کړي نو د یو خاندان ملمه چرته رواني نثار احمد نه تاسو کی چې زه په فرید خان ځای ته زم فرید خان سره مې کار دی دا څنګه سره دی نو د دوه سره دشمنی د خدای نه وکي صحیح خو فرید خان یعنی د کردار په حواله باندې د سره چرته چیټینګ نه کړي دشمنی ته بس مخ موخي کوي ورته نو ټوپک د سره دی ټوپک هغه سره دی نثار احمد ورته فرید خان هغه یو انتهایی با اعتماد سره دی دوکه ولا فهم نه کوي چیټینګ باندې کوي خیانت باندې کوي دروغ باندې وي دروغ دا کردار پکار دی چې دشمن هم وایي چې آو قسم دې شاه خان نو ځکه کله کله ځکه موږ اسلام په خوا پر پښتو مو پسې ورته لګړه صحیح ده قل تورتوا يا لو شاء الله كغفت الله تعالى ما تلوتو عليكم ما بنول الصلاه قران تاسو وړاندې ولا ادراكم ان الله تعالی خبر کړی وي تاسو به په دې قران باندې کچره خدای دا اراده وا د خدای د مرزه بغیر دا قران نه دی باندې راغلی نو او زید ځان ځکه نه وام او نذب اعتماد سره چې فقد لبست فيكم تاکي سره ما وخت کړه استاسو مې سکي عمرن یو لوی زمانہ سلويخ کاله من قبل مخکره دینا افلا تعقلون آیاتاسو عقل نکوي افلا تعقلون آیاتاسو عقل نه استعمالوي چې سلويخ کاله کې د سره ټیک ټاک او سلويخ کاله پس د سب هغه غستل شي صحیح بلکې ما هغه مرګري ته وې ما هغه پیغمبر باندې زمون یقین نه چې دروغ نه وای ولی هغه ځکه چې د دې نبوت نه وړاندې هغه چې دروغ نه ویلي د خپل فائدې لپاره دروغ نه ویلي د خپل فائدې لپاره او د نبوت ته بعد چې هغه کوم خبرې کولې دا یو خالص هغه ته نقصان رسېږي څوک په کانولي څوک په خاورې ورغورځي څوک په تلار کې اغزي ولا چي څوک په تسوي څوک په سوي په عزتونو ولا حمله کوي کنه کوي ولا صحیح نو چې د فائدې لپاره کوم سره دروغ نه وای دا خپل نقصان لپاره به دروغ وای یعنی دروغ دې لپاره وای چې ماته نقصان رسي خبر ده کړه دا یو عقل مند خبره ده فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم پس نشتر ظالم دا چانا افترا چې هغه جوړ کړی الله تعالی باندې کذبن دروغ او کذب بالآیات یا تکذیب کړی د آیاتونو د الله انه تاکید سرا خبر داد لا يفلح المجرمون چې مجرمان کامیابی نه مومي ويعبدون من دون الله ادا خلق بندگی او عبادت کوي د الله نه علاوه ما د داس بوتانو د داس خدایانو لا یضرهم چې نه دوی ته ضرر ورکول شي ولا ينفعهم نه دوی ته نفع ورکول شي ويقولون دوی وی هؤلاء دا کسان شفعاؤنا دا شفیعان زمون دی عند الله پنځ د الله څنګه شفیعان چې دوی خپل خبره په خدای باندې امپوز کول شي خپل خبره په خدای امپوز کول شي نو پیغمبر تعالی تعالی ته تاسو کا دا خلق په خدای زورور دي خپل خبره منل شي
خو زما خدای ماته چرته داسې خلکو اطلاع نه راکړی، داسې هم څوک شته چې هغه باندې دا تاسو خدای له خبر ورکوئ د هغه چا چې خدای پې هم تر اوسه لا نه خبر. قل ورته ووایه اتنبئون الله، آیا تاسو خبر ورکوئ الله تعالی ته بما پعاشه لا یعلمو چې هغه نه پیژني په آسمانونو کې نه په ځمکه کې، سبحانه پاکی دا الله تعالی وتعالی عما یشرکون، الوړ دی الله تعالی دا هغه نه چې دوی ورسره شریکان پیدا کړي. وما کان الناس الا امة انو خلق الا امة واحدة، مگر یو ډله وا متفقو په توحید باندې. فاختلفوا دوی اختلاف کيو بل سرا بغيا او عنادا، فزد باندې دی یو بل مخالف کفر او شرک پیدا شي. ولولا کلمه اکثر نوې فیصله د تاخير د عذاب، یو سپیسیفیک ټایم نوې د عذاب لپاره، سبقت من ربک دوران دین ثابت در جانب د پروردگار تانا، لقضی بینہم نو یقینا فیصلہ بشو مزددوی کے فوراً فی ما فی اختلفون پاشے کے چودو یغی کے اختلاف کولو ویقولونا ادوی ویلولا انزل علیہ ولنشی نازلو لدے پیغمبر بانے آیت یو معجزہ چکم منگوارو من ربی د جانب درب سدنا، فقلت ورتوایا انما خبر دادا الغیب چی قدرت پا غیب باندے للہ دادا اللہ دے، فانتظروا تاسو انتظارو کئی انی مغکم من المنتظرین، تاکی سر منگا تاسو مگرتیا کے دے انتظار کو انکو نیو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اکلچ اورسو منگا خلق تا رحمتا رحمت من بعد ذراء آپس د تکلیفنا مصحتهم چی رسیدلے دویتا اذا لهم مکرن فی آیاتنا ناگہانا وی دوی دا پارا مکرن تدبیر پایاتون زمون کی قل تورتا دمونگا آیاتون خلاف تدبیرون جوڑی. قل تورتا آیا اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ دیر تیز در تدبیر باب کی، ان رسولنا تاکیق سر زمونگا رسولان یعنی فرشتے یکتبونا لکی ما آغا تمکرونا چتا سکے میں منصوبے جوڑوئی، هو اللذی اللہ تعالیٰ آغا ذات دے یسیرکم چتا سو چلئی روانی مو، یسیرکم چتا سو روانی چلوی مو فی البر پوچکی والبحر اپ سمندر کے حتی اذا کنتم تردے پورے چیئی تاسو فی الفلکی پشپ کے وجرین بہم اروانی شدا شکنا دوی پکے سوارے بریحن طیبتن پنرم باد بانے وفرحو بیا اخوشان شپاغے بانے جاعتها ریح عاصف جاعتها ریح عاصف نراشد ایتا ریح عاصف جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف راشد تا یو باد تیز، ریح مانا باد، عاصف مانا طوفانی ٹورنیڈو، سوئی ورطا ٹورنیڈو. وجاءهم الموج راشد باندے چپے لہرونا من کل مکان دہر جانبنا وظنوا اردوی یقین راشی انہم چتاکک سردوی احیط بیم تی بسیچ شوی دی، تی پر ٹورنیڈو کی بن شوی دی، معاصر شوی دی. دعو اللہ دوی آوازن کئی اللہ تعالیٰ تا مخلصین خالصون کی اللہ لپارا الدین دین آغاز آئی بیاش پڑو خدایانو تا آوازن کئی بیا اللہ تا آواز کئی. لئن انجیتنا سوئی چکہ چرتا نجات راکمون تاملا زید دے مصیبتنا لنکونن من الشاکرین یقینا شب منگر شکر کون کنا فلما انجاؤ چکلا اللہ تعالیٰ نے جات ورکی دویتا اذاہم ناگہان دوی یبغون فی الارض دی بغاوت کے پزما کے بغیر الحق کے پنا جائزہ یا ایوہ الناس او خلقو انما خبر دادا بغیکم علی انفسکم چستاس بغاوت یعنی وبعض دا بغاوت پزانون استاسو دے متاع الحیات الدنیا دا نفد جوند دنیا دا ثم الینا مرجعکم بیا منتوا پس استاسو دا نبئکم خبر بدر کو تاسلا بما کنتم تعملون پاشے چوئے تاس عمل مکولو انما خبر دادا مثل الحیات الدنیا مثال جوند دنیا کمائن پشاند عبود انزلناہو چمون نازل کرے داو من السماء دور یزنا فاختلط به نبات الارض
فختلطا ډیر زیات راوخی چې دی باندې گیاهونه د ځمکې مما یاکل الناس د قسمه چې انسانان خوري ولنعام او مواشي خوري حتی اذا اخذت الارض تر دې پورې چې ونیسي د ځمکه زخرفا زینت او خوبصورت خپله وزینت او شایسته شي وظن اعلها یقین راشي د اوسېدونکو د دې ځمکې انهم قادرون علیها چې اوس د قدرت لرونکي دي په کټ کولو د دې فصل باندې اتاها امرنا راشي دې ته آفت زمونږه لیلن د شپې او نهارن یا دروازې فجعلناها وګرځو مونږه دا حسیدن لو شویه کټ شویه که علم تغنا لکه چې نو دا پرون په دې ځما کې بالامس پرون کذالک دغه رنګې نفصل الآیات تفصیل سره بیانو مونږه مثالونه لقوم العاقون تا يتفکرون چې څوک فکر کوي نو الله تعالی فرمایي دا دنیا ژوند خدا سے دی لکه باران شي زمکه شي او ډیره خوبصورت شي او هر قسمه ویجیټیشن پکې راوخیږي چې انسانان خوري او مواشي خوري د شپې په آفت راشي حالانکه خلک په دې انتظار سبانه بلولل سبانه بل بسکو تاسو هم لوي الله تعالی د شپې په آفت راولم سار دی راځي پټی کې شي یا ټول ختم شي الله تعالی د دنیا ژوندم تک دی ته لګیای په امید باندې ژوند تیرې تو امید باندې او د شپې در باندې مرګ راولم خبر لاړه شي ختم شي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یحرم ابن آدم ويشب فيه خصلتان انسان بوډا کیږي او دوه خصلتونه ځوانيږي چې څومره بوډا کیږي نو دوه خصلتونه عمر ځوانيږي الحرص وطول الامل یو حرص ځوانيږي او بل لوی منصوبه آینده کال لو بیا به ورني هیڅ یو بنگلا جوړو صحیح اللہ تعالیٰ وہی دا انسان دے یحرم ابن آدم ویشب فی خصل داولی کا سیف اللہ خان سمر بہترین حدیث دے یحرم ابن آدم عربی کے اولو لکھا یحرم ابن آدم ٹھیک ہے نا ویشب فیہ خصلتان الحرص وطول الامل فيه خصلتان دو خصلتنا خوينا خصلت عادتنا الحرص وطول الامل وجد منصوبه پلاننا سب بیا شرچاوي د قندار په پلان مکه بدا چلو کو کابل کې زړه مکه پرتراي باندې پلازه جوړ کو صحیح سلګه په هرات کې ولای چې څنګه وخت او پیدا شي جوړ کو صحیح حالانکه دې او یو خالو دا سړی د دې کینسر دی هغه ورته دې وته ساعت د ترفیو کې دا کیمو صحیح دی وایي زه غواړم چې د خپل کور په اخرمه د په دې کې یو ځای دی هغه خصومو بیا لون دی هغه په اقوم بالون را باندې هغه د کوم بیا درې کاله چې تیر درې کاله بعد یو ځای دی کور دې چې کوی کې جوړو غته کړه کېږي او زړی دي الله اکبر ان الله یعنی دې سړي اوسم توجه اخرت ته نشته مسلمانان دې د ګیانا دي الله تو ورشه ورته د حدیث وروخه الله اکبر بس خدای والے هغه بیا ختم دي الحرص وطول الامل او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سړی بوډا شي او بیا آخرت ته توجه پیدا نشي د خپل ایمان باندې وړي د خپل ایمان باندې را پکاره چې چرته ایمان را ختم شي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الزنا من الشاب قبيح ومن الشيخ اقبح والفقر من الغني قبيح ومن الفقير اقبح تکبر چې مالدار سره کوي پیغمبر وایي ناکاره کار دی مالدار سره چې تکبر کوي څه ناکا پیغمبر اسلام دا خار خله چې دی چې وګي اومي تکبرم کوي دا ډېر ناکاره کار دا ډېر دنه سړی ته کار دی چې دی په دې تکبر کوي او وی فرمایي چې وزنا من الشاب قبيح ځوان سره چې بدعملي کوي زناکاری کوي دا ناکاره کار دی و من الشيخ اقبح کو سړی بوډا شوی دا عمل کوي نو دا ډېر ناکاره کار دی بابا عبدالرحمن ډېر عجیب خبره کړې و ها
وی غفلت اس مناسب نه ده د سپین ژیرو. څه په خاص تاګریف نه شوی که څنګه؟ ها سر خو دې نه تور سره سپین شوی دی. د سر متعلق ورته موږ فیصله نشو کولای دا تور دی که سپین دی. چې غفلت اس مناسب نه ده د سپین ژیرو، خوب روانه ده په وخت د صبح دم. خوب روانه ده په وخت د صبح دم. او وی مار چې سړی لره ورشي نو دې سم شي. ورته مار په لار داسې رواني ما کو نه غږی کېږم دغه خو سړی دا ورشي بس بالکل نیټ شي. سړی چې بیا کوو خو نشي نه وته البته باندې نه مار چې سړی لره ورشي نو دې سم شي. هر ځای اپلای کولای شي. چې مار چې سړی لره ورشي نو دې سم شي، خو ته د ګور غاړې له راغلې نشوې سم. ته د ګور غاړې ګور پیژنې که نه؟ یعنې قبر هم یو سوړه ده که نه؟ قبر څه شی دی؟ یو سوړه ده. هغوی تا نه مار کړی چې سړي ته راشي نیټ شي، ته قبر خوا ته راورسېدې دا تر اوسه کوږ او هم قامت د دنیا کار کړې عمر واړه. سړی لګیایي کله کېږي کله پاسېږي د ټولو خلکو ملا خرابه چې هم قامت د دنیا کار کړې عمر واړه او په دوه رکعاته نفله نشوې خم. پکاره چې دا بدن لږ په دوه رکعاته نفل باندې هم د خدای د رضا لپاره خم کړي. صحیح شو؟ هغې دپاره سړي ملا نه دی. الله دې رحم خلک څومره همت کوي د ډالر ګټلو لپاره، دین لپاره چې سره 10 منټه نشته کشته ورسره نشته، ټول خلک مصروف دي. Eine von der wenn ich so che da prashi buska ki کوړای باندې فیزر وایم دا کوم په ځان کوي د آداب او تقاضا دار نه ډرایوینګ چې کې بیا خو حرام دي تلاوت نه کیږي ځکه څوک بریوالي یا بریزان والی کوي یا ډرایوینګ ورډ په یو الماری کې نشي د سټیشن نه کوم به د سمداس نه نو خولې داسې کې دا غي نه وخت نه نو کې جاب کې نو جاب کې تر پر تلاوت ناروا نه ته جاب کې البته سره پر بهترین عبادت پر ذمہ داری پوره کوي ځکه تعالی پیسې راغی درکې کوي ته پته ولګي تلاوت کې فایر کوي دی یو ته پاله ده ورته ولې سمات مشکل نه دی ها نو بیا ټیک نه کوي ته پته بیا خیر یو ته پاله بیا جایز دی ما ته دا ودی کوم دا چې بیا جایز دی هیڅ نه دی یو لاس نه توګل صحیح والله يدعو الله تعالی دعوت ورکي الى دار السلام کور د سلامتی آتا کور د پیس تا ہوم آف پیس یا ہاؤس آف پیس جنت دار السلام دے ځکه تک هیڅ تکلیف نشته دشمنی نشته بیماری نشته زوړوال نشته ټوخی نشته فلو نشته هیڅ شی نشته نو دی وجه الله تعالی ورته سوې دار السلام والله يدعو الى دار السلام الله تعالی دعوت ورکړي الى دار السلام کور د سلامتی آتا ويهدي من يشاء هدایت ورکړي هغه چاله چې غواړي الى صراط مستقيم لارې نیغه تا نو قران کریم درې دعوت ذکر کړي یو د الله دعوت هغه دغه چې والله يدعو الى دار السلام چې خدای دعوت درکړي جنت طرف ته دا د الله دعوت الله دعوت ورکړي جنت طرف دویم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت دی هغه دعوت ورکړي صراط مستقیم طرف ته او دریم د امت دعوت دی امت دعوت ورکړي خیر طرف ته ولتکم منکم امه يدعون الى الخير امت دعوت ورکړي خیر طرف ته
للذین کسان د پارا احسنوا چې نیکی کړي دال حسنا بهترین جزا ده. نو بهترین جزا خو هغه ریوارډ دی چې په عمل باندې ملاویږي، هغه ریوارډ دی چې په عمل ملاویږي. وزیاده خو ایکسترا بونس هم دی. الله تعالی دا خو ریوارډ سیلری ده، دا څه ده؟ دا سیلری ده. وزیاده دا بونس دی، وزیاده دا بونس دی. او خو باس چې وي داغه بونس ته تنخواه نه زیات دی. ښه کمپنی چې وي دغه بونس د تنخواه نه ډیر زیات وي. د جنت سوره نعمتونه چې دي د دین الله تعالی بونس ډیر زیات ورکوي. هغه بونس دی د الله تعالی دیدار کول دغه تولیکا دا زیادت یې ته ویل چې الله تعالی فرمایي چې کوم عمل وکړي پای کول جنت نعمتونه دي، هر شی اویلیبل دی. خو زه په خپل ماضي فضل تعالی بونس درکوم. هغه بونس څه دی؟ د خدای تعالی دیدار. ولا يرهق وجوههم انشی پټولې وجوههم مخند د مؤمنانو لا قطر تورواله ولا ذلت لرسوایی اولئک اصحاب الجنه دغه کسان ملګری د جنت دی هم فیا خالدون دی به جنت کې همیشه ولذین او کسان کسب السیئات چې هغه عمل کړي د بدو جزاء سیئات بمثلها جزاء سیئات دوی د پاره بدله د بدای دا بمثلها برابر دی. وترهقهم ذلت اپټ کړي به دوی لا یعنی مخونو دوی لا ذلت رسوایی ما لهم من الله نبی دوی د پاره من الله د الله د عذاب نامل خاصم سو بچکون کې کانما ادی بوی داسې سپیره به تاسو سپیره لفظ وایي دای به داسې سپیره کانما اغشیت وجوههم لکه چې اغوستول شوی مخونه دوی ته قطعا من الليل یو ټوټه د شپې مسلمان توریدون کې یا تورون کې شپه دا مخونه به داسې سپیره لکه د تور شپې ټوټه چې ورته اغوستولي. اولئک اصحاب النار دا کسان ملګری د اور دی هم فیها خالدون لی بده اور کې همیشه و یوم او هغه ورځ محشرون چې جمع کو بدوی جمیعا ټول ثم نقول للذین بیا به یو کسان ته چې شرک کړي دې مکانکم فزای ودرېږي انتم تاسو و شرکاؤکم اشریکان تاسو فزیلنا بینهم نمونږ با فزیلنا زیلنا معنا فرقنا مونږ به تفریق راول جداواله براول د دوی او دوی د معبودانو مسکی د دوی او دوی د معبودانو مسکی دوی په دوه ګروپ کو نو یو بل خلاف بګوي فزیلنا بینهم وقال شرکاء وی بشریکان دوی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو چې مونږ سره چې مونږ له عبادت کولو فکفا بالله کافی دی الله تعالی شهیدن شاهد یا قاضی بیننا پمیزمونگا مستاسو کې ان کلنا تاکید سره مونږ عن عبادتکم د عبادت تاسو نه لغافلین بے خبره مونږ تاسو نو ویل تاسو زمونږ مورتی او زمونږ شکلونه جوړ کړو بندګای مو کوله. هنالک دغزای تبلو کل نفس تبلو او بوینی هر نفس ما اسلفت آغا عمل چه دزان اڑوان دے لے گلے دے وردو عظیم واپس کرے شکو بدلی شیل اللہ اللہ تعالیٰ تا مولاهم الحق چه دوی یقینی مالک دے وزولغنم ارک بشد دوینا یا حیر بشد دوینا ما کانو یفترون آغا معبودان چه دے جوڑول بطور شریف اللہ تعالیٰ سرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا حمنا بالطاعز من رزقنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وسنة وتوعنا الليل ونهار. صلى الله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين.